السلام علیکم. ستړي مشئ. د متخصصین اول درنو مینوالو هیله ده چې تاسې ټول به ښه اوسئ. تاسې په تیر کې د دغه ناول 12مه برخه اورېدلې وه او د 12مې برخې په پای کې تاسې اورېدلي وو چې خیبر متخصصي ته د مینې اظهار په میسج کې ولیکه. بیا متخصصي چې کله میسج ولید بار بار یې زنګونه خیبر ته کول خو خیبر زنګ نه پورته کول. بیا ورته متخصصي میسج وکړ چې زنګ ځواب کړه خو خیبر ورته ویل چې نه شم کولای، همدلته یې راته ووایه. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلي وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. خیبر وایي بل ډول ډار واخیستم، نه پوهېدم چې څه به درسره کېږي. متخصصه ژر ژر وټساپ کې راته لیکي چې زنګ ته ځواب راکړه خو زه ورته وایم چې همدلته یې راته ولیکه. شیبه وروسته یې لاندې بیت راولېږه لکه چې زړه دې زما زړه سره صلاح کړې ده، زما په زړه چې وه هغه خبره تا کړې ده. خیبره زه هم مینه در سره لرم، د کومې ورځې چې ما هم لیدلی احساساتو کې مې راګډ یې. بیا د تعقیب وروسته بیخي راته ځانګړی شوې. ستا بهترینو خویونو او عادتونو مې په زړه منګولې راخښې کړې. کوم ډول حالات چې تا درلودل هغه شان زه هم وم. الله خدای تاسو څه فکر کوئ چې د دې بستره خوشحالي په دنیا بلوي. پورته شم. اول مې پروردګار ته سجده وکړه، د خوشحالۍ اوښکو مې ښکته په اننګولي کې جوړې کړې. داسې خوندوره شیبه وه چې زما په ژوند به یې بیا تکرار نه وه. د لمانځلو را سره څوک نه وه، نه پوهېدم چې څه ډول د دې خوشحالۍ لمانځنه وکړم. ګټونکی وم. هغه څه راته ممکن شول چې زما د خیال هم ناممکنه خبره وه. په شرمېدلي انداز مې په میسج ورته ریپلای وکړه. ما ویل تر اوسه نه یم ویده شوی، تا ته د میسج لیږلو وروسته قهر را باندې تیر شوی دی، تر اوسه ویښ پاتې یم. خندل یې، ویلي ولې دومره ډارېدې؟ ما ویل څنګه به نه ډارېدم، اخر چاته د مینې اظهار وه. خو ډاکټر یې روغه پوهېدې چې مینه در سره لرم، ولې تا را باندې ځان نه پوهولو؟ ویلي ته څه خبر یې؟ د کوم رقم کشمکش سره چې ته مخ وې داسې زه هم وم. ته پوهېږي چې کابل ته کور ته په رخصتۍ لاړه شم، 10 ورځې یا ونې خو ضرور تېروم، خو دا ځل ستا لپاره 2 ورځې وروسته واپس راغلم. ما ویل الله خدایا د قدرتونو دې جار شم. څو ځله مې ځان وکتلو چې هسې نه ویده وم او خوب به وینم. متخصصې ته مې ولیکل چې آیا زه خوب وینم که دا هر څه رښتیا دي؟ ویلي هر څه رښتیا دي، زه دې تل تر څنګ یم. ما ویل ټول جهان مننه، زما عمر دې هم ستا شي. ویلي سهار وختي دی، تا ټوله شپه تېره کړې ده، ویده شه، نن جمعه د رخصت به هم وي. ما ویل هو نن د جمعې ورځ رخصت یم. ویې لیکل اوس ارام خوب وکړه، ستونزې مشکلات هر څه د زړه وباسه، ذهن دې ښه کړه. بیا هم وایم خیبره چې مینه در سره لرم. ما ویل سمه ده خو اوس به د ډېرې خوشحالۍ خوب کله راشي؟ ویلي توبه زه درته وایم چې آرام ضروري دی. ما ویل سمه ده په سترګو. ویلي که ویده نه شوې حق نه در بخم. ما ویل سمه ده. د 2 ګلانو په منځ کې 2 زړونه راولېږل. ویلي ښه خوب ولري، سبا درته زنګ وهم. زه هم پورته شم، لمونځ مې تر سره کړ. غوښتل مې چې ویده شم خو شکمن به شوم چې دا هر څه خوب او دروغ نه وي. بیرته به لاړم، د متخصصې میسجونه به مې وکتل، خو خیر نور ویده شوم. ماسپښین 2 بجې د خوبه راویښ شوم. بیخي ښکلی احساس مې درلود، لکه هر طرف چې د پسرلیان زورونه ګورم. وټساپ مې وکت، متخصصې 2 میسجونه کړي وه چې نور خو پورته شه، خوب به دې پوره کړی وي. د متخصصي میسج ته مې ځواب ورکړ. پورته شم، ځان مې تیار کړ. زموږ د کور ښکته نږدې پارک ته ووتم. په پارک کې د خلکو لرې پر یو چوکۍ کېناستم. د متخصصي بیګانې میسجونه مې کتل، څه خوندور وه. تر هغې متخصصې هم میسج وکړ چې سلام. ما ویل علیکم سلام، څنګه یې ډاکټرې؟ ویلي شکر دی، روغ یم، ته څنګه یې؟ خوب دې پوره کړ؟ ما ویل شکر دی، زه هم روغ یم، هو خوب مې هم پوره شو. همداسې مسلسل مو میسجونه کول. ویلي چې د چټ څخه نور موبایل تر پوزې ډک شو، ممکن نور لیکل پکې ځای نشي. مطلب یې دا و چې زنګ به ووهو. متخصصې ته مې زنګ وکړ. سلام. چون د مینې اظهار تازه شوی وه، سخت ترې شرمېدم. سلام یې ځواب کړ. ویلي نور به غږېدلو ته پکې داخل شو. په چټ مې ګوتې خوږې شوې. ما ویل خوښه مې ده، زه د زنګ وهلو هڅه ځکه نه کوم چې تا ته زحمت نشي. ویلي هیڅ زحمت نشته. ما ویل لږې ګیلې خو دې درته وکړم. خندل یې. ویلي ګیلې باید زه درته وکړم. ما ویل ته د څه ګیلې راته کوي؟ ویلي ژوند دی، هر انسان ګیلې لري، خو د ګیلو اورېدلو مناسب کس نه وي. ما اوس پیدا کړ.
ما ویل هی ډاکټرې سختې تبې دې را باندې تېرې کړي، زیاته یې کړه. ته به وایې چې تبې او سختې یوازې تا تېرې کړي، زما د حالت څه خبر یې؟ ما ویل راځه خیر به یې غواړو. رښتیا بیا هم مننه چې زما اظهار ته د مثبت ځواب راکړ. ویلې توبه د څه مننه راڅخه کوي، زما هم زړه وه. ما ویل خیر ته ډېره په لوړه کچه یې. ویې ویل دا یوه خبره جدي درته کوم، ګوره نور به دغه د لوړې او ټیټې کچې خبرې د ذهن وباسي. ما ویل سمه ده، بیا داسې نه کوم. خندلې چې غوږونه ونیسه، د غوږونو نیول به ممکن ټولو ته یاد وي، په ښوونځي مدرسه یا کور کې به مو نیولي وي. متخصصې ته مې وویل چې غوږونه به ونیسم خو ستا که زما. ویلې ما څه ګناه کړي ته به یې نیسي؟ ما ویل ومې نیول. متخصصې ویل چې اوس ستا سره مخامخ کېدلو ته خفه یم. ما ویل ته به یا خفه وي یا نه، خو زه دومره خفه یم چې کرم او ریبم. خندل یې. ویلې که ناروغ کې د عملیاتو چړې راڅخه پاتې شوي ذمهوار به یې ته یې. ما ویل که زما څخه د ناروغ په بېهوشۍ کې ستونزه جوړه شوه ذمهواره به یې ته وي. متخصص وویل چې چیرته یې وز؟ ما خبرې ته خوله جوړوله چې د ماشومانو بال راغی، په تندي ولګېدم، زما د خولې څخه خبره ووته. متخصص ژر وویل خیر خدای څه خبره ده؟ ما ویل خیر دی، د ماشومانو په بال ولګېدم، زما څخه لږ لرې ماشومان فوټبال لوبه کوي. ویلې سمه ده. ما پوښتنه وکړه چې چیرته یې؟ ما ویل زموږ د کور ښکته پارک دی، هغې ته راغلی یم، خو ته چیرته یې؟ ویلې زه د اوسېدلو ځای کې یم، حیا هم را سره ده. ما ویل ډېر ښه، اوس په دې حیا سره پام بدل وي. ویلې هو، مخکې بیخي یوازې وم، اوس ښه شوه. ما ویل شکر چې دومره څوک خو دې پیدا شول. ویې خندل چې اول یو څوک هم نه وه، اوس په وار دوه پیدا شول. ما ویل دوه مطلب؟ ویلې حیا او ته. رښتیا یوه پوښتنه در څخه کوم، اجازه ده؟ ما ویل ته اجازې ته اړتیا نه لري، مهرباني. پوښتنه یې وکړه چې هغه د ځلا په نوم نرسې سره ستا څه روابط وه؟ ما ویل هیڅ روابط مې ورسره نه وه، یوازې ښه دوستان وه، کله کله به مو تماس سره نیولو. ویلې خبرې پټې نه کړې، رښتیا راته ووایه. ما ویل باور وکړه چې بدون د دوستۍ مو هیڅ ډول اړیکې نه درلودې، خو څنګه دې دا پوښتنه وکړه؟ ویلې اول چې زه روغتون ته راغلم ډېر قدر او عزت یې راکولو، ډېر غږ به مې هم په ځلا کولو، خو کله چې مې تا سره یو څه تماس ډېر شو ځلا ناڅاپي بدله شوه. آن کله کله به یې زه تعقیبولم چې څه کوم. د دې ترڅنګ به چې زه او ته سره مخامخ شو ځلا به بیخي ورخطا وه. ما ویل هغه پسې مه ګرځه. ما ویل چې هیڅ ډول روابط مې نه ورسره لرل، هغه هسې هم لاړه. ویلې په تګ یې خبره شو، ما سره دا پوښتنه وه، ځکه مې وویل. ما ویل ستونزه نشته. نن بیخي ډېر وغږېدو، آن د مازدیګر د لمانځه وخت شو. ما ویل چې لمونځونه به ترسره کړو، د هغې وروسته دې که وخت درلود زنګ به ووهو. ویلې ته دې لمونځ وکړه، که خیر بیا به بېګا ته غږېږو، د اوس لپاره ښه وخت پر ځان پام کوه. متخصص سره مې رخصت واخیست، لمونځ مې ترسره کړ، نور همالته کېناستم. د متخصص په صداقت او انساني نزاکتونو مې فکر کولو، د دې ترڅنګ د پروردګار بې انتها مهرباني چې زه یې تر دې ځایه ورسولم. هم مهاله مې درسونه ذهن ته راغلل، لکه کله چې متخصص راغلی زما څخه درسونه بیخي پاتې شوي دي. اوس په نو د دې لپاره هم کوشش کوم چې متخصص ته کم را نشم، باید اخیرنی سیمستر په لوړه کچه ترسره کړم. په همدې فکرونو او خیالونو کې ماښام شو، زه هم کور ته راغلم. 9 بجې متخصص میسج وکړ چې میاو. ما ویل پیشي. خندا یې راولېږله چې پیشو دې هم راڅخه جوړه کړه. ما ویل د نازه مې درته وویل، دا نوم مې زیات خوښ دی. ویلې ټوکه مې در سره وکړه، هر ډول چې ته خوشحاله یې. ما ویل مننه، پوهېږي کوم سهار به چې تا مې راته لیکلي وو ورځ به مې ښکلې وه. ویلې په میسج کولو کې سخت لټ وي، ډېری وخت به مې وټساپ کتلو چې ګوند خیبر میسج کړی وي. ما ویل زه ډارېدم چې د ډېرو میسجونو تنګه نشي، لیږل شوي میسجونو ته به مې هم پلمې لټولې، ډېر وخت به مې په سټورۍ څه درته ولیکل. ویلې دا خو وا فکر کوم زما او ساده میسجونو کولو پلمې هم همدا وي، عملیات او سټوري. ما ویل بالکل همداسې مستقیم میسج مې نشو درته کولی، که خبر وای چې ستا هم را سره زړه ځي باور وکړه د کتابونو هومره اوږده میسجونه به مې درته کولی. خندل یې. ویل چې زما د موبایل حافظه بیا ډکه شوه، نور لیکل پکې نه ځایېږي. ما ویل زنګ درته وهم. متخصصې ته مې زنګ وکړ. ویلې میاو. ما ویل څنګه یې؟ ویلې د پیشو خو دې ونه ویل. ما وی په زنګ درته نشم ویلی، شرمېږم. ویلې سمه ده، لږ څه وخت وروسته به بلد شو، خو ګوره سبا چې روغتون ته راشې ما ته سترګې راپورته نه کړي، ګنۍ د شرمه به مړه وم. ما ویل ما مخکې هم نشول درته کتلی، خو چې ته مخامخ سترګې راپورته نه کړي. ویلې غلی شه، ښه راته یاد دي یوه ورځ مې د مخ ماسک لرې کړ،
داسې سترګې دې راکې خښې وې لکه باز چې د ښکار په لټه وي. ما ویل شاید هغه د ډېر متاثره کېدلو وجه وي، نو کافر په دومره لږه شیبه کې دې هم راپسې فکر شوی دی. ویلې خود زه هر طرف متوجه وم. ما ویل سمه ده، سبا چې مخامخ شو ځمکه به ګورو. ویلې سمه ده. درنو اوریدونکو، دا به د متخصص ناول 14مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کوم، تر هغې ښه وختونه او خوشحاله ژوند ولرئ.